ورکړي احکامات الهیه ورکړي ځکه بې د علم ظاهر نه د الله معرفت د دین معرفت د احکامو معرفت دا یو څه نه حاصلېږي نو دې دپاره الله مبعوث کړو احسان یې وکړو چې خلکو ته د قرآن عجیب الشأن الفاظ د قرآن عجیب الشأن معنا احادیث او احکام ورکړي دومره غټ مقصد ذکر کړو چې د خلکو د باطن تزکیه وکړي صفایي وکړي اول اجمالا خبره کوم دغه دوه مقاصدو دپاره چې پیغمبر مبعوث شوی او دغه پیغمبر خاتم النبیین ده تر قیامت پورې بل پیغمبر د نوي پیغمبر په صفت باندې نه راځي که عیسی علی نبینا علیه السلام راځي دنیا ته په آخرو وختو کې د دغه نبي د متابعت په حیثیت پر راځي د دغه قرآن عظیم الشان د خدمت په حیثیت پر راځي د نوي نبي د نبوت په صفت باندې بل نبي تر قیامت پورې نه راځي خدای پاک فیصله کړې ده چې نبی علیه السلام خاتم النبیین ده بل نبي نه راځي او بل طرف ته چې دین ختم شي خدای دنیا ختموي دا هم د الله فیصله ده اوس دغه د نبي په خدمت چې تر قیامت پورې سلسله جاري نه وي خو دین ورکېږي د دغه دوه عظیمو خدمتونه علماو روان کړي دي چې یوه طرف ته مدارس ورته ویل کېږي او بل طرف ته خانقاوې ورته ویل کېږي دا د پیغمبر علیه السلام د وخت نیولې تر څو پورې چې قیامت راځي تر هغه وخته پورې په دا دواړه سلسلې جاري وي کله هم که علم ورک شو چې د بخاري شریف اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعات تشریح کې راځي هم نور دا دنیا خدای په ختموي کله چې اهل د تزکیې ورک شي هم خدای پاک دا دنیا نور ختموي او دغه خلک به تر قیامته هم علما د علم ظاهر خادمان د پیغمبر علیه السلام موجود وي هم به د باطن موجود وي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین دا صادقین به تر ټول د قیامته پورې موجود وي ځکه موږ نه الله تعالی قیدونت مع صادقین غواړي دغه دواړه د پیغمبر علیه السلام د رالېږل شوي مقصد خادمان دي یو د بل مقابل نه دي مخکې تاریخ چې څومره وګورو هر عالم ابو ولی و هر ولی و عالم هر عالم ولی هر ولی عالم صرف توجه کې خبره څوک مشهور د علم ظاهر په خدمت باندې څوک مشهور د علم باطن په خدمت باندې کدی داسې نه و چې یو د بل سره یا مقابل و یا یو د بل د علومو نه خالي و که عالم د علم ظاهر و د باطن تزکیه دا ورسره حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله چې د فقه تعریف کوي معرفت نفس ما لها و ما علیها باندې په ما لها و ما علیها کې اعتقادیات اخلاقیات فرعیات درې سره داخل دي اوس په دغه کې مهم څه شی ده خدای پاک ته چې سړی رسیږي د انسان چې کامیابی په لاس کېږي دا په مجرد علم ظاهر یا په مجرد اعمالو باندې سړی رسیدای شي که نه چې صرف علم وي یا صرف عمل وي او د باطن تزکیه نه وي دا رسیدای شي که نه نو په دې کې یو خبره وکړو شیطان علم هم درلود شیطان عمل هم درلود علم دومره و چې طاووس الملائکه ورته ویل کېدو د ملائکو استاد و عمل دومره و چې په کروڑونو کلونه یې عمل کړی و په مځکه په اسمان کې داسې ځای نه و چې ته په هغه باندې عبادت نه و کړی خو د دغه علم د دغه دومره ډېر عمل باوجود د الله د قرب نه وشړل شو ورټل شو او دایمي ځای جهنم وګرځېد وجه شي وجه دا و علم و عمل و خو تزکیه نه وه دلته چې موږ
موږ د علما لږ متوجه شو تزکیه نه وه د څه شي تزکیه نه وه د نفس تزکیه نه وه موږ تاسې چې بېلارې کېږو د دوه وجه نه یوه طرف ته شیطان ورته غلطې وسوسې راکوي بل طرف ته نفس د موږ نه غلطې تقاضاوې کوي شیطان د باندې دښمن ده نفس په کور کې دننه دښمن ده خو د شیطان په باب کې رب کریم وایي ان کید شیطان ضعیفه د شیطان تدبیرونه ضعیف دي خو د نفس په باب کې رب کریم وایي ان النفس لاماره بالسوء دا ډېر امر کوونکی په ګناه او لوی بدمعاش ده اوس د باندې دښمن چې دننه کور ته راځي د دغه نفس په معاونت باندې راځي د یو ملک حکومت چې په بل ملک باندې حمله کوي هلته په کامیابه کېدی شي چې په داخل د هغه دوم حکومت کې خپل قوي داسې کمزوری نه خپل قوي ملاتړی او معاون ولري نو دا شیطان د نفس نه د باندې ده د وجود نه د باندې ده نفس دننه ده شیطان ضعیف ده نفس قوي ده خو هغه د باندې دښمن ضعیف دښمن چې په موږ غالبه کېږي او شپه ورځ د موږ په ګمراهي طرف ته سوق کوي هغه د دغه هندلې زورور قوي معاون د دې وجه نه کېږي او نفس د شیطان نه قوي ده شیطان او د نفس په منځ کې وایي مناظره راغله شیطان وایي زه ډېر کمالدار یم په خلکو زنا کړی شم غلا پکړی شم قتل پکړی شم شراب وچکی شم رشوت پخوړی شم دروغ په ویلی شم غیبت پکړی شم نمیمت پکړی شم چې څومره ګناهونه دي دا ټول زه په انسانانو باندې کوم او د جهنم لایق ګرځوم نفس ورته وایي تا چې هر څومره ډېر تدبیرونه دي زه به صرف یوه خبر درته وکړم او که په یوه که پوه شي د تا ټول تدبیرونه به د هغه یوې خبرې سره خنثی وي شیطان ورته هغه کومه خبر ده نفس ورته دا ته چا ګمراه کړې په خلکو زنا کې په خلکو غلا کې په خلکو قتل کې په خلکو شراب څښي په خلکو رشوتونه خوري په خلکو چې هر څه کې دا ته چا ګمراه کړې چې نبي کریم درته حکم د سجدې وکړ د ملایکو استاد دی ملائکه ټول سجده وکړه الله ته زه په تا کې موجود یم نفس د شیطان لپاره بل شیطان نشته چې شیطان ته غلطه وسوسه ورکړي سر مخلاص شو د شیطان لپاره خو شیطان نشته خو زه په تا کې موجود یم د ما تزکیه نه وشوې ما تا کې لوی پیدا کړه الله ته د مقابله کې کوچ الفاظ و بېدبه الفاظ ویلې چې دا امر د ما ته بې ځایه و په خلقتني من نار وخلقته من طین زه تر ده اشرف یم زه تر ده عزتمن یم زه د دې اور نه پیدا یم او دی د خټې نه پیدا ده په اور کې نورانیت ده په خټه کې ظلمت ده دغه د کلونو مستاذي نه د کروڑونو مستاذي هغه مقام چې جنتو ته تلې هر څه تلې دا چا در باندې د لاس نه وایسته دا ما را وایسته نو نفس د شیطان ډېر قوي ده د دغه وجې نه دا یو لکه څلورویشت زره انبیا چې خدای پاک رالېږلي دي د هر یوه په وظیفه کې یوه مهمه وظیفه تزکیه د خلکو ده یوه طرف ته تعلیم کوي په دین یې پوه کوي او بل طرف ته د دې د باطن تزکیه کوي ځکه که تزکیه نه وي ما درته ویلي علم او عمل دواړه د شیطان دومره و چې زموږ ټولو انسانانو دومره نشته لیکن نفس خطا کو ګمراه کو ابدي جهنم ته برابر اوس دغه نفس چې اصلاح کېږي په څه شي اصلاح کېږي نفس درې مرحلې لري په غټه توګه باندې موږ تفصیل بیان کوم ځکه شاید چې تاسو ستړي شوي علماو ډېر بیانونه درته کړي قرآن عظیم شان کې چې وګورو د نفس درې غټې مرتبې ذکر کېږي نفس اماره بالسوء نفس لوامه نفس مطمئنه اول مقام چې نفس اماره بالسوء وي چې په خپل اختیار کې پاتې شي خپل قدرت ته پاتې شي خپل سر ته خلاص شي نو دا همیش لپاره انسان ګمراه کوي
او د ګناه نه د ګناهتوب حیثیت هم نه ورسره پیدا کېږي چې دا ګناه ما یو جرم کړی چې خدای ته توبه وباسم ګناه هم کې او سره له ګناه نه ځان هم ورته ښه لیدېږي ویحسبون انهم محسنون ځان هم ښه ورته لیدی کېږي په ټول عمر کې د خدای پاک طرف ته رجوع په دغه نفس کې بیا نه پیدا کېږي چې په خپل امارتوب پاتې شي امارتو بالسوء نو د انسان ته د ګناه حیثیت بیخي په ذهن کې ورولي نه چې ته مجرم یې افمن اتخذ الهه هواه د چا نفس داسې مقام ته ورسېږي چې د خدایي دعوه وکړي بیا په انسان باندې هغه څه کوي لکه خدای چې بنده ځان ته تابع کړي دغه نفس به انسان ځان ته داسې تابع کړي قرآن فیصله ده چې بعضې خلک دغه خپل نفس د خواهشاتو دومره تابع شي لکه د خدای چې تابع شي ولمن خاف مقام واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى جنت خو الله وی الته راځي چې نفس د خواهشاتو نه راوګرځي او که نفس د خواهشات خدای مقام ته ورسول بیا هیڅ صورت کې انسان نشي کامیابه کېدای د جنت لایق نشي ګرځېدای نو اوله مرحله د نفس د بدمعشۍ هغه دا ده چې نفس اماره بالسوء وي خو دغه نفس د شیطان زورور ده لکن د شیطان سره یو غټ فرق دا ده شیطان مسلمانېږي نه نفس مسلمانېږي ځکه موږ په مکلف دي نفس په تزکیه باندې که مسلمانېدی نه اصلاح کېدی نه بیا خدای پاک موږ نه مکلف کولو دا اصلاح کېږي اوس دومه مرحله د دغه نفس هغه ده چې نفس لوامه شي دا هلته چې ته د تزکیې د نفس په خاطر باندې د هغه چا سره چې څوک کار د تزکیې کوي د هغه سره بیعت ما درته ویلې دواړه خدمتونه د علماو د نبي علیه السلام خدمتونه وراثت ته جاري ده لکه علم ظاهر کې چې ځان محتاج وبولي علم ته استاد ته ورځي طالبي کوي شاګردي کوي چې د تزکیې په لحاظ هم خپل نفس ته د وپېژنو چې دا اماره بالسوء ده دا خلک ګمراه کوي او د جهنم لایق ګرځوي چې زه د دغه نفس هم اصلاح وکړم ګرځي به یو څوک به پیدا کوي چې د هغه سره بیعت وکړي د دغه نفس د اصلاح په خاطر باندې بیعت ورسره وکړي او دا خلک شته ځکه چې نو بیا الله حکم کونو مع صادقین نه ویلي اوس مرید بیعت وکړي خو لیکن د هغه شیخ د ارشاداتو موافق زندگی نه کوي هغه ورته اول شرط دا وي چې د شریعت په پایبندي کوي دوم شرط ورته دا وي چې د ذکر به په کثرت باندې کوي دا کله ذکر کړی کله نه کړی د شریعت بعضې احکام په ځای کړي بعضې ته پاتې شوي هغه ورته د شیخ سره په محبت ساتي دا د شیخ محبت کامل په زړه کې نه راولي اوس نو یو طرف ته نفس خپلو خواهشاتو ته څه ورخلاص ده خولې ته یې قیضه نه ده ورلوېدلې اصلاح شوی نه ده د هغې وجې نه ګناه وکړي خو بل طرف ته یې چې د تزکیې اراده کړې او د شیخ کامل سره یې بیعت کړی د هغه بیعت په برکت باندې د هغه لږ لږ ذکر د لږ لږ صحبتو د هغه لږ لږ تعلق په برکت بیا هم دومره نفس اصلاح شي چې لوامه شي چې ګناه تر وشي بیا یې ځان ته پام شي چې دا خو دې ګناه وکړه په اول وخت کې خو ګناه بیخي نه بولي بیا دلته خپل ځان ملامتوي چې دا دې څه وکړه الله په تا باندې څه احسان کوي طالب هم یې تا به ولې داسې کړه مولي صاحب هم یې تا به ولې داسې کړه صوفي صاحب هم یې تا به ولې داسې کړه مجاهد صاحب هم یې تا به ولې داسې کړه دلته بیا نفس خپله د تا ملامتوي نفس لوامه او فایده یې دا شو په دا یو بیعت لږ تعلق کې فایده دا شوه چې ګناه درته ولده شوه بیا چې د ګناه نه ته یې ملامت کړې نو انسان سره ندامت او پښیمانتیا پیدا کېږي دا ندامت انیزم خو توبه ده نو توبې ته راجع کېږي دا دومه مرحله د نفس ده درېیمه مرحله د نفس هغه ده چې دی د کوم شی سره چې کامل بیعت کړی د تزکیې په نیت باندې کړی د هغه شیخ د شرایطو کامل مطابقت کوي شریعت حتی الوسع کوشش کوي ځان په شریعت برابري په ذکر باندې دوام کوي
او صحبتونه د خپل شیخ په محبت په اخلاص او په انقیاد کوي دغه ځای کې مهم ده د صحبت د خپل شیخ په محبت په اخلاص په انقیاد کې چې هغه څه ورته وي هغه مني تر هر څه نه ډېر مهم چې ده هغه صحبت ده خو چې په محبت او په انقیاد وي د حضرت پیغمبر علیه السلام په صحبت کې چې صحابي یو وارې په محبت او په اخلاص ناست ده ایمان په پیغمبر علیه السلام راوړی ده بیا بهترین د تابعینو اویس قرني د هغه یوه ساعت زندګي چې چا د نبي علیه السلام سره ګډه کړې ده د هغه مقام ته رسېدی شي خو منافقینو لمنځونه هم ورسره کړه منافقینو جهادو کې هم شرکت ورسره کوو منافقینو چندې هم ورکولې منافقینو نور اعمال هم کړه کلمه یې هم ویلې خو دا صحبت په محبت نه و صحبت په اخلاص نه و صحبت په انقیاد نه و د دې په ځای چې ګټه در واخلي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار هغه ځای ورسېد دغه مرید چې د شریعت پایبند شو ذکر باندې دوام شو د خپل شیخ سره محبت په تام او په اخلاص محبت صحبت شروع شو نو دغه شیخ د باطن کمالات ته رانقل کېږي تزکیه اوس دلته راځي په انسان کې تکبر ده مهلک مرض ده چې شیطان اوله ګناه وکړه د ګناه منشأ تکبر وګرځېد ابا واستکبر اوس دغه تکبر چې په تواضع بدلېږي دا هلته بدلېږي چې ته د متواضع سره تعلق ساتې هغه د هغه باطني کیفیت تا ته رانقل کېږي موږ تاسو د مسلم شریف روایت په بخاري شریف روایت ویلي دي چې څوک د اوښانو سره تعلق ساتي په انسان کې تکبر پیدا کېږي چې څوک د میږو سره تعلق ساتي په هغه کې انسان کې عاجزي پیدا کېږي د سپي د وژلو حکم چې نبی علیه السلام په تاسو په مسلم شریف کې دغه بحثونه تفصیلي ویلي دي د سپي هغه خبیث صفات چې شاه ولی الله صاحب کوم ذکر کړي دي علامه دمیري حیات الحیوان ملا چې کوم ذکر کړي دي خو د یو صفاتو د وجې نه چې دا انسان ته نقل کېږي د حرام او محبت لري لهو و لعب لري غضب او غصه لري د ابناء او د جنس سره د خپلو سپیو سره دښمني لري دا شیان بیا نقل کېږي انسان ته نبی علیه السلام حکم وکړو د هغو د قتل اوس چې د حیوان د سپي د آس د غوایي د اوښ درې سره غټ شیان دي د هغو تکبر انسان ته رانقل کېږي د میږو تواضع رانقل کېږي د سپي خبیث صفات رانقل کېږي بیا چې د چا سره په محبت کې نه دي هغه صفات ته نه رانقل کېږي دوه ورځې چې د پوډریانو د هیروینانو په مجلس کې سړی کېږي درېیمه ورځ د مولوي صاحب هم شوق پیدا شي د هیروینانو کې تیر کال کې چې یو مصاحبت یې ورسره کوله یو پروفیسر نه و د 12 ژبو خاوند نه و روحیني څومره یې تعلیم کړی د 12 ژبو پروفیسر خو د دغو خلکو سره یې ناسته ولاړه راغله هغه خپل کمالات یې ټول لاړه ختم شو د یو د صحبت د وجې نه لاړ ګوډري او روحیني وګرځېد نبي کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ته نه وي چې د اغنیانو په مجلسو کې ډېره مه کښېنه ځکه د اغنیاو په مجلسو کې بیا صفت یې دنیا محبت هغه تا ته رانقل کېږي خدای متعال موږ ته حکم نه کوي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا خدای په ته د هغه چا سره همیش اوسېږه چې سهار وبېږه هغه د ما په ذکر لګیا ده او د ما رضای مطلب د بل څه مطلب نه دي او د دغو خلکو نه نورو مالدارو طرف ته قدرتمنو طرف ته سترګې مه اړوه په نظر د محبت باندې بیا خو به کوم د دنیا پرست چې دی تا به هم دغه خواهش وي چې زه هم داسې شم او د هغه چا خو الله تعالی وي بلکل اطاعت مه کوه چې چا زړه د ما د ذکر نه غافله ده او انجام هلاکت و بربادي ده دا په یوه ورځ نه کېږي حضرت پیغمبر علیه السلام اذا مررتم برياض الجنة فارقعوا چې په باغچه د جنت تېرېږي کې وڅڅئ صحابه مبارکین ورته باغچه د جنت چې دی وایي حلقې د ذکر امام مهم ځای دغه ځای د پښتو کې خبره کوم رتعه د لغت په لحاظ د حیوان څړن ته ویل کېږي حیوان چې واقف وي موږ تاسو تجربه ده شنه فصل ده شوتلې رشکې ده چې غوایي ورګډ شي په یوه ګوله په دوو ګولو اکتفا کوي چې بل سړی د لرې نه نارې وي لا یخاف لومة لائم د نارو پروا لري
نه یو څوک چې منې کوي د هغه پروا لري، نه دلته په یوه ګولو په دوه ګولو باندې اکتفا کوي. حتی مانع موجود شي چې راشي په چاپلا خو یې ویي نه ځي، چې په سوکانو یې ویي نه ځي، برداشت لري د دغه. خو چې کله یې زور لرګی مرګی پسې واخېسته د برداشت ته ووته، هلته بیا هغه فصل پرېږدي ځي. وایي په حلقې د ذکر کې خو داسې خالص کېږي په مینه محبت باندې په یوه منټ 15 منټو به اکتفا نه کوي. زموږ ملګري چې دا تذکیرې نه شکایت کوي، دومره وخت مې په موریدي کې وشو، خو ما ته خو هېڅ هم نه پیدا کېږي. مولي صاحبان، مجاهد صاحبان اخري طبقې ته درته واخلم چې مولي صاحب ته ووایي وظیفه کوي، وواله څومره یې کوي؟ 15 شپږ منټه.